خوږو زده کوونکو السلام علیکم. ستړي مشئ، په خیر راغلی. هیله من یم چې اونۍ مو په خیر تیره شوې وي او پخواني درسونه مخکینی درسونه مو په غوره توګه زده کړي وي. نو اوس مو چې د پښتو ژبې د الفبې توري زده شول، نو راځئ چې په دې سبقونو کې په راتلونکو سبقونو کې به د پښتو لیک، لوست او د توریو نښلول زده کړو. د پښتو د توریو نښلول سخت نه دي. کله چې تاسو د نښلولو په راز وپوهیږئ، لیک او لوست به درته اسانه او خوندور شي. نو راځئ چې په ګډه سره نننی سبق ووایو. تیار یې؟ پښتو کلمې په دوه ډوله جوړیږي. یو له نښلېدلیو تورو څخه او دویم له نانښلېدلیو یا آزادو توریو څخه جوړیږي. نو په ګډه سره به دغه توري وپیژنو او د نننی سبق به د الف، ب، ت، پ، خ، واو، ر او ز څخه پیل کړو. اوس راځئ چې له پاسنیو توریو څخه کلمې جوړې کړو. مثلا ب، الف. اوس به ب او الف یو له بل سره ونښلوو. ګورئ، کله چې ب او الف یو د بل سره په دغه شکل باندې ونښلي، نو څه شی راځي؟ با راځي. که چیرته موږ دوه دانې با یعنی ب الف یو د بل سره خوا په خوا کیږدو یا ولیکو، څه شی ځینې جوړیږي؟ بابا. آفرین، تاسو سم پوه شوئ. با. اوس به په د دې نه ت، واو، ر او ز راواخلو. نو د دې نه به موږ څه شی جوړ کړو؟ د دې نه به موږ کلمې جوړې کړو، لکه ت، واو او ر. تاسو ورته وګورئ، ت، واو او ر چې دي نښلونکي توري دي. یعنی ت او واو یو د بل سره نښلي چې تو ځنې جوړه شي. کله چې په دغې باندې ر ور اضافه کړو، تور بشي. سو تور. بیا ورور دی، واو ر واو ر. ورور چې دی د نانښلېدلیو یا آزادو توریو څخه لیکل کیږي، ځکه یو د بل سره نه نښلي. اوس به نور توری هم ور اضافه کړو. نو تریخ. زښته تریخ دی یاده شی. ګوره، ت، ر، ی او خ. ګوره، ی ته مو فکر شوی دی په مابین د کلمو کې ی په دغه شکل باندې راځي. نو کله چې موږ ت، ر، ی او خ یو د بل سره ولیکو، نو تریخ به لیکل کیږي. تریخ. کله چې تاسو تریخ لیکئ، نو په دغه شکل باندې لیکئ، ت، ر، ی او خ. ت او ر سره تړل کیږي یا نښلول کیږي، ی او خ سره نښلول کیږي. بیا هم واو، ز، ر، وزر. وزر چې دی د مستقلو یا آزادو توریو نه جوړ شوی دی. واو، ز، ر یو د بل سره څنګ په څنګ کینی او وزر لیکل کیږي. اوس اختر دی. اختر مو مبارک شه. دا څه رقم لیکل کیږي؟ الف، ا، خ، ت، ر. اختر. اختر. نو اختر چې دی دوه سیلابونه لري، یا لکه ګوره، اخ او تر. اختر. اوس پ ده.
ر ده، واو دی، الف دی، ز ده. کله چې موږ پ ر واو الف او ز سره یو ځای کړو ویې نښلوو پرواز ځنې جوړیږي. پ ر پر، واو الف ز واز. نو دا هم دوه سلابه شول. ګوره پرواز، پرواز. دوه دانې غږونه ورکوي. صحیح ده؟ پرواز. واو خ او ت چې جدا یې ولیکو دا رقم راځي د ښي لاس خواته، او که یې سره یو ځای کو واو خو نه نښلي نو خ او ت یو د بل سره نښلي نو دلته څه شی ځنې راځي؟ وخت. لکه دا ساعت دی او دا وخت دی. وخت څه شی دی؟ یو سلاب دی. وخت. وخت. ز او ر آزاد توری دی. ز او ر څه شی کیږي؟ زر. ز او ر زر هم یو سلاب دی. ګوره زر. آفرین. خ ب او ر تاسو کولی شئ اوس یې ولولئ چې خ ب او ر څه شی کیږي؟ خبر کیږي. خبر. نو خبر چې دی څه شی کیږي؟ دوه سلابه ده، یعنی دوه غږونه لري. لکه تاسو چې په لاس چکه ووایئ داسې کیږي. خبر. خبر. او بل چې دی ت خ او ت ده. کله چې موږ ت خ او ت یو د بل سره ونښلوو څه شی ځنې جوړیږي؟ تاسو حدس وهلی شئ، لوستی شئ؟ تخت. 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 تخت یو سلاب دی ځکه یو غږ کوي. تخت. ب الف ر. ب د الف سره نښلول کیږي او ر د څنګ سره لیکل کیږي. دې ته څه وایي؟ بار. آفرین. بار. بار یو سلاب لري، یو غږ لري. بار. کله چې تاسو همیشه پښتو د ښي لاس نه چپ یا کیڼ لاس ته لیکل کیږي. په پښتو کې چپ ته کیڼ ویل کیږي. پ واو او خ. پ واو او خ چې شي پ او واو سره تړل کیږي او خ چپ لاس ته یا کیڼ لاس ته لیکل کیږي. نو دې ته موږ څه شی وایو؟ پوخ. پوخ. آفرین. پوخ هم یو سلاب دی. پوخ. واو او ر دا ویلی شئ؟ ور د دوو آزادو توریو څخه لیکل شوی دی. واو او ر. ور یو سلاب دی، یو غږ لري. ور. ت واو او پ څه شی کیږي؟ ت او واو یو د بل سره نښلي او توپ ځنې جوړیږي. توپ. نو توپ څو سلابونه لري یا څو غږونه لري؟ یو. توپ. بل چې دی ب ده، خ ده او ت ده. فکر مو کړی دی چې درې واړه د نښلېدونکو توریو څخه جوړیږي. درې واړه یو ځای سره نښلي. آزاد توری پکې نشته. ب خ او ت درې واړه د کیڼ لاس ته چې وګورئ سره تړل شوي دي. نو دلته څه شی کیږي؟ بخت. آفرین. بخت هم یو سلاب دی، یو غږ لري. بل ب او ر. ب او ر دا کولی شئ ولولئ؟ بر. بر یعنی هغه بر دی. بر یعنی پاس. بر. بر هم یو سلاب لري. ب ر بر. بر. بر.
بل چې دی پ واو او ری دی. ورته متوجه شئ چې پام وکئ ورته چې پ او ری یو د پ او واو بخښنه غواړم پ او واو یو له بل سره تړل کیږي او ری ورسره د چا کیڼ لاس ته لیکل کیږي. دا موږ وایو څه شی پور. نو دا سړی ډیر پوره وړی دی، داسې د پور بار یې په شا کړی. نو پور هم څو غږه لري یا څو سیلابونه لري؟ یو پور. صحیح؟ پور. آفرین. هیله من یم چې نننی سبق مو خوښ شوی وي او ښه ورته ځیر شئ. کورنی کار مو چې دی همدغه ټکي پنځه ځله وګورئ، ویې لیکئ او وروسته د هغې ولولئ. که چیرته مو غوښتل دا ویډیو بیا او بیا وګورئ چې تر څو مو سم زده شي. اوس چې دلته یې د کانال لایک او سبسکرایب مه هیروئ. په بل سبق کې به بیا سره ووینو. په الله پاکم سپارم. سبق همدې ځای پای ته ورسېده. خدای مو راته مل او ملګری شه. د الله پامان.